له جلال آباده تر کونړه د جلال آباد ښار څخه تر کونړ پورې ځو. د دې ځایه تر کونړ پورې 10 افغانۍ کرایه ده. د جلال آباد ښار څخه وځو دا د بیسودو پل لاندې ته کابل سیند بهیږي، مخکې د کونړ سیند سره یو ځای کیږي. دا وروسته چې تاسو ګورئ دا د کونړ اډه ده، دلته مختلف ګاډي ولاړ یو 140 افغانۍ کرایه ده تر کونړ پورې. نو زه یو ګاډي کې سپریږو، دا د ګاډي کې موږ سپارو شو په طرف د کونړ اړوند څونه معلومات هغه تاسو درکو او د لارې کې کوم ځایونه کوم وختونه راځي هغه را سره وګورئ. راځئ زه مخکې. کونړ چې د افغانستان یو غرنی ولایت دی، د افغانستان په ختیځ کې موقعیت لري. د جلال آباد ښار څخه د کونړ تر سرحده پورې تقریبا 3 کیلومتره لاره ده او د جلال آباد ښار څخه تر اسداباد د کونړ ښارګوټي پورې 96 کیلومتره لاره راځي. دا لاره تقریبا 2.5 ساعته لاره ده. په دې لاره کې مختلف ځایونه راځي چې موږ په مشهورو ځایونو سره بحث کوو. دا د ټولو ناول چې بناغر بازار په نوم یادېږي او داسې وړوکی شان بازارګی دی. مخکې به ځو، مخکې به هم ځایان ښیو، خو څنګه ته به د کونړ ولایت په اړه کې لږ معلومات به هم درکوم. کونړ ولایت چې دی دا د ننګرهار په شمال کې پروت دی، لکه د کونړ ولایت جنوب ننګرهار ولایت دی، شمال ته نورستان دی او ختیځ ته د ډیورنډ کرښه چې باجوړ راځي او لویدیځ ته لغمان پروت دی. دا کوم ځای تاسو ګورئ دا خیوه ده، دا ناکاموره آباد کړي دي. د تاسو چې ګورئ دا خیوه ده او دا شنه علاقه چې ګورئ دا ټول د ناکاموره د لاس کار دی. د نیرونه ویالې دا یو ویستل او دا طرفونه په خسته ښکلي کړل. دا بازار چې دی دا د خیوې بازار دی، د نه پس شروع کیږي کوز کونړ. دا یو ولسوالۍ دي، دغې نه پس بیا شروع کیږي د کونړ سرحد دی. د نه پس کونړ شروع کیږي. د کونړ یو څو ولسوالۍ دي چې خاص کونړ دی، څوکۍ ده، نرنګ دی، سرکاڼو دی، تر اسداباد پورې دا 4 ولسوالۍ تاسو ته په لاره باندې راځي. دا وار چې ګورئ دا دغه 4 ولسوالۍ دي. نو دې سره به موږ اوس د کونړ باره کې خبرې وکړو. کونړ ته څنګه کونړ وایي دا په نورستاني لهجه کې د خونه دره یا زیتونو دره. پخوا چې و د غرونو څخه نیولې تر د سیند پورې دا ټول غرونه چې و دا په زیتونو باندې پوښل شوي وو، څېړۍ غوړاسکي دي نه و چې لاره پکې نه وه، ځکه ورته کونړ وایي. بل کوه یا کوهي دې ته سیند هم وایي، د سیندونو دره، د اوبو دره، دغې وجې نه ورته ویل کېږي. که چېرته دا یو وچ خوړ وی نو دا نوم ورته بیا نه کېښودل کېدو. نو یا اوبه او خونه. کونړ په زیتونو او په دې سیندونو باندې مشهور دی. کونړ چې څه د پاسه 4500 کیلومتره مربع مساحت لري. د سیاحت لپاره ښکلې درې او جګ غرونه، شنه سیندونه دا لري. نو ډېر ښکلی او په زړه پورې علاقه ده. کونړ ولایت چې د 14 ولسوالۍ لري، 15 ولسوالۍ لري، خو اسداباد اوس یو نوې ولسوالۍ شوې ده. نو بس دا د موږ راورسېدو سید جمال الدین افغان ټاټوبي ته. کونړ زما ولایت دی او ښه راغلاست، دا دروازه ده. خبرې مو ډېرې شوې، نو فی امان الله. ټول ته ښه وخت. وروسته چې ګورئ